قماندانی امنیه غزنی صندوق‌های ثبت شکایت را در قماندانی‌های امنیه ولسوالی‌ها و حوزه‌های امنیتی نصب کرده است. این صندوق‌ها در 18 ولسوالی و 6 حوزه امنیتی این ولایت نصب شدند تا باشندگان بتوانند شکایات معقول خود را از این طریق به مسئولان برسانند. به گفته مسئولان امنیتی، هدف از این اقدام شنیدن شکایات باشندگان ولایت غزنی و رسیدگی به مشکلات آنان است. ترتیب صندوق شکایت از طرف مدیر صاحب دعوت ارشاد ترتیب شده است، خاص به خاطر سهولت و رسیدگی به شکایات مردم در وقت اسرع و به موقع خوب. به خاطر این صندوق شکایت ترتیب شده است. این صندوق شکایت که است در تمام حوزه ها و ولسوالی ها در شهرها توزیع میشه. کسی که شکایت داشته باشه انشالله لازم شکایت مدلل و شکایت صحیح، شکایت واقعی باشه انشالله لازم باز در این صندوق شکایتش، شهرتش، اسمش، شماره تلفنش، همه چیز نوشته میکنه. در این صندوق انشالله میاندازه. آنن فانن انشالله منصوبین مربوطه خود این هم صندوق انشالله صندوق باز میکنه. شکایتایشان به شکایتایشان رسیدگی میشه. خواست خداوند باشه. در همین حال باشندگان غزنی نیز این اقدام قماندانی امنیه را ستایش کرده و میگویند که از این طریق میتوانند شکایات خود را با مسئولان شریک سازند. دغه کوم شنو صندوقونه د شکایت اوسې د امنیه قمندانۍ لخوا دلته نصب شوي دي د مسجد له مخې. دغه کولی شي د خلکو 80-90% مشکلات حل کړي او دا د ولس غږ تر دولته پورې رسوي. هغه کوم مشکلات یا کوم شیان چې وي هغه تر دولت تر غوږونو پورې رسوي او دا صندوقونه کولی شي د خلکو دپاره هوساینه او د دولت دپاره سترګې واوسي. او بل د ځانګړنه یا ښه والی په دې کې ده چې د هر چا هویت پټ ساتل کېږي. دا خو د خلکو دپاره ډېر هوساینې دغه ده چې کوم صندوقونه د شکایت دپاره نصب کړي د خلکو انشاءالله 80-90% مشکلات ورحل کوي. کوم خلک چې له چا څخه کوم شکایت له حکومت څخه یا له خلکو څخه کوم شکایت لري او کولی شي دلته خپل شکایت وړاندې کړي او شکایت یې خپل ځای ته ورسوي. مسئولان همواره از مردم میخواهند که در راستای تطبیق بهتر قانون و تأمین امنیت با ارگان‌های امنیتی همکاری کنند.